أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان او کلا چې خایسته کړو دوی ته شیطان اعمالهم عملونه د دوی وقال اويلا لا غالب لكم اليوم نشتره زور ور پتا سو باندې نن ورځو من الناس د خلقنا واني جار لكم يقينا ذو امدادي استاسو يوم فلما تراءت الفئتان پس هر کلا چې لیدلو کړه دواړو ډلو نکسا علاقبیه وګرځید په خپل پوندو باندې وقال اوی ویل انی بریء یقینا ز بیزار یم منکم استاسونا انی ارا یقینا ز وینما ما لا ترون غسو چې تاسو نه وینئ انی اخاف الله یقینا ز یریګم د الله نه والله شدید العقاب او الله سختی کونکه د عذاب ده واذ زینا سلورم علت اغا ذکر کیا عروه بن زبیر ویا کله چې قریش راجم شو چې بدر تزو ندوی خپل مینس کې یو خبره را یاد شوله چې زمونږ د بنو کنانا په مینس کې هغه خو جنگو نو شیطان هغه ورته د سراقه بن مالک المدلجی په شکل باندې راغی او دا مشرو د بنو کنانونه او دوی ته ویل لا غالب لكم اليوم من الناس او دای ورته ویل چې ګوره هغه جنگ په خپل زبانی خبره ده خو دومره قدر خبره ده د محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ استاسو په شریکه باندې دشمن دی نو اوس بعد یو بل سره اتفاق وکړو او بیا به ګورو واذا زینا لهم الشیطان اعمالهم او کله چې خایسه کو دوی ته شیطان عملونه د دوی نو علما وایي مرادو د اعمالو نصدي نو یو قول داره یعنی دوی ته د دوی دا شرک دای ورته خیسته که چې تاسو ښه کار کوئ او دویم قول دا دی مسیرهم الی بدرنا مزل کولو د دې بدر ته چې تاسو خو بدر ته ځئ او د پیغمبر مقابله کوئ دا خو تاسو ښه کار کوئ او دریم دا چې جنگ کولو د الله د پیغمبر سره وقال ویلا لا غالب لكم اليوم نشتره زور اور پتا سبان نن رزو من الناس د خلقنا واني جار لكم او یقینا نز استاسیم دادیما سورۃ حشر شپاړسمو نمبر آیت مبارک وګورئ سورۃ حشر سورۃ حشر اتهشتم پارا پاگے کې وایو سورۃ حشر شپاړسمو نمبر آیت مبارک کې وایو سورۃ حشر شپاړسمو آیت کې وایو کمثل الشیطان پشان د شیطان
اذ قال للانسان اکفر کله چې وی ویل انسان ته کفر وکړه فلما کفر هر کله چې کفر وکړه قال ویلغو انی بریء منک یقینا زه جدای مستانا انی اخاف الله رب العالمین یقینا زه یریږم د الله نه چې پالونکی د مخلوق دی. شیطان اول کې انسان ته ویا شابه دا د کفر کار کوا انسان اول کافر کی او ازستاسو امدادی ما فلما تراءت الفئتان پس هر کلا چې له دړکلو دواړو ډلو تراءت الفئتان یعنی یو ډله راولګي دله هغه بله ډلې ولیدله او بیا د دې دوو ډلو نه هغه کمې ډلې مراد دي نو یو د دې نه مراد ډله د مسلمانانو او بله ډله هغه د مشرکانو او دویم قول دا دی ماوردي ویا مراد د دې نه ډله د مسلمانانو او ډله د کافرانو نکس علی قبیه وګرځېدلو په خپلو پوندو باندې نکس علی قبیه ابو عبیده معنا کوي رجع من حيث جاء واپس شو د هغه ځای نه واپس شو هغه ځای ته چې کوم ځای نه راغلی و او ابن قتيبه وایي رجع القهقرا په پوندو باندې واپس شو او ابن صاحب و ابلیس په سپو د مشرکانو کې په شکل د سراقه باندې او لاسی نیولې و د حارث ابن هشام دا غلاسی نیولې چې سړیا راځه در سره مکنه او نو ویل دل ملائکه په نکس علی قبیه واپس شو په پوند باندې نو حارث ورته ویل افرار من غیر قتالنا ظالما لا جنگ نه دی شروع او ته تخته کې لا جنگ خو شروع شوی نه دی تا خو هلته کې ډېر دوړه د بابونه دی کوله اوس لا جنگ شروع نه دی او ته تخته کې نو دی ویل انی ارا ما لا ترون زه وینم هغه څه چې تاسو یې نه وینئ انی ارا ما لا ترون بیا چې کله مشرکانو هغه شکست وخوړه نو خلق ویلا هزم الناس سراقه راولګي د خلکو له شکست ورکا نو دا خبره سراقه ته ورسېدله نو دی ویلا والله ما شعرت بمصيركم حتى بلغتني هزيمتكم وی قسم په الله باندې زګور نیم خبر شوی چې تاسو بدر ته وتلی علی خبر شوما چې کله تاسو شکست هغه وخوړه زه خو په هغه ټیم کې سره په خبر شوما او ابلیس ویلو انی ارا ما لا ترون یقینا زه وینم هغه څه چې تاسو یې نه وینئ او دو جبریل ولید او نور ملائکه هغه مور سره و او علماء وی دو چې دا ویل چې انی اخاف الله یقینا زه یریږم د الله نه انی اخاف الله او د چې دا ویلو چې زه د الله نه یریږم نو دا یرا د اسبابو نه و لکه یو سړی ټوپک ویني چاړه ویني نو دا غي نه ویریږي او مراد د هغه یرا پزله کې نه و لکه انسان مار ویني لړم ویني نو دا غي نه ویریږي نو دمو جبريل ولید نور ملائکه ولید نو هغه طبيعي یرا هغه په د باندې رااله والله شدید العقاب او الله سختی کون کې د عذاب ده اذ یقول المنافقون کلا چې وینا کولا منافقانو سړو
والذین فی قلوبهم مرض او آکسانو چې بدلونو د دې کې مرض دی غر هؤلاء دینهم دوکه کلی دی د خلکو لرا دین د دوی ومن يتوکل علی الله چا چې ځان وسپارو په الله باندې فإن الله عزیز حکیم یقینا الله زور ور حکمت والده اذ یقول المنافقون ابن عباس ویا دا یو قوم د اهل مدینه لا او سو خزرج اذ یقول المنافقون ودا یو قوم د مدینه نا د اوس او د خزرج نا او بیا چې دی کوي چې والذین فی قلوبهم مرض آګسانو چې بدلونو د دې کې مرض ده ما بدلونو د دې کې مرض ده نو یو قول دار چې دا یو قوم تکلموا بالاسلام بمکه وراول کې اسلام راوړو مکه مکرمه کې نو وتلو د مشرکانو سره پورزو د بدر باندې په زور باندې وتل نو کله چې دوی ولیدو هغه کمواله د مسلمانانو او ډیرواله د مشرکینو نو شک وکړو او منافقت وکړو ځکه مسلمانان کم ولیدلو او دا چې په کوم ډله کې وو نو هغه ورته ډیر ښکار شو منافقت وکړو او دوی راولګېدو نو په دغه ټیم کې دا خبره وکړه غرها اولئ دینهم دوکه کلی دی خلکو لرا دین د دوی غرها اولئ دینهم وی سلیا دا دومره لږ کسان دي نو دا دوکه نه دي چې دوی لرا وتلی چې موږ بعد دی کافرانو مقابله وکړو او دویم قول داره چې مرادو د دینا مشرکان دي یعنی دا خبره چا کلی وا نو دا خبره مشرکانو کلی وا والذین فی قلوبهم مرض وی دا خبره مشرکانو کلی وا کله چې ولیدو کمواله د مسلمانانو نو دوی راولګېدو دا ویل غره اولئ دینهم او دریم قول داره دا یو قوم شکون کی نی وخکاره کلی دشمنی د نبی له صلوات و سلام سره النکت والعیون د ما وردی ویا ومن يتوکل علی الله او چا چې ځان وسپارو په الله باندې فإن الله عزیز حکیم یقینا الله زور ور حکمت والده ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه او کچری توینی کله چې ساخلیا کسانو لرا چې کافران دي ملائکه یضربون وجوههم وهي مخند دي وادبارهم شاگان دي او ورته وای وذوقوا عذاب الحريق وسك عذاب د سوزون کې اور لرا ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه کچری توینی کله چې ساخلیا کسانو لرا چې کافران دي الملائکه ملائکه علماء ویو جمهور علماء ویو چې دا نازل شوه دی په بارا داغه کسانو کې چې ویلې غرها اولای دینهم نو دا د هغه خلکو باره کې نازل شوه دی او مرادو د ملائکو نصری نو یو قول دار امام مقاتل ویا چې مرادو د دینا صرف ملک الموت یوازه یعنی کله چې ساخلی د دوی نه ملائکه یعنی ملک الموت او دویم قول دار چې مرادو د دوی نه ملائکه د عذاب ابو سلیمان دمشقی ویا او دریم قول دار چې مرادو د دوی نه هغه ملائک دي
الملائکة الذین قاتلوا یوم بدرین چې د بدر په ورځ باندې د دوی سره جنگ کاوه ماوردي ویو یضربون وجوههم وهي مخونه د دوی و ادبارهم او شاګانې د دوی نو د دوی دا مخونه کم ټیم کې وهي نو یو قول لاره یضربون وجوههم چې وهي مخونه د دې په بدر کې کله چې دوی داغوی سره جنگ کاوه او ګوره اول ورلا مخونه والا خو کله چې شکست وخوړه نو بیا یې د شانه والا ځکه دوی بیا منډه والا تیښته کوله او دویم قول داره چې راغلی دوی ته ملائکه د مخې طرف نه مرته راغلی او د شاده طرف نه مرته راغلی و نو کم ملائک چې ورته د مخکې نه راغلی و هغې د مخکې نه واهو کم ملائک چې ورته د شانه راغلی و نو هغې د شانه واله نو ځکه ویضربون وجوههم وادبارهم او دریم قول داره یضربون وجوههم یوم القیامه اذا لقوهم وهبا مخونه د دې پر د قیامت باندې کله چې ور سره میلاو شي او شاګانې به ورلوهي اذا ساقوه من النار جهنم ته به روان کلی جهنم ته به گزاري او شانه به وهي سلورم قول داره چې وهبا مخونه د دې شاګانې د دې په وخو د مرګ د اور کوړې چا بکونه بور سره یو پاغي باندې به وهي او بیا د نفس نه وهل المراد نفس الوجوه والادبار نګورا بیا علما ویا مراد د مخنا یعنی مراد د مخنا مخ کې ټوله حصہ مراد ده صرف مخ نه ده مراد ټوله حصہ هغه مراد ده او مراد د شانه د شا هغه ټوله حصہ ده ذوقوا عذاب الحریق وسکه عذاب د سوزون کې اور لرا دا ورته کم ټیم کې ویا نو یو قول داره چې دا ورته په دنیا کې ویا دا ورته په دنیا کې ویا او دویم دا چې دا وهلو د دوی د پاره په دنیا کې دی پیدا وردو یوم القیامه الی النار کله چې بیا بوزي په قیامت کې اور د جهنم ته نو هغه څوکیداران به ورته ویا ذوقوا عذاب الحریق وسکه عذاب د سوزون کې اور لرا ذالک د عذاب بما قدمت ایدیکم په سبب دا غا چې مخکواله کړي دی الله سنستاسو وان الله ليس بظلام للعبید او یقینا الله نه ده هیڅ ظلم کوونکې په هیڅ یو بنده باندې ذالک بما قدمت ایدیکم اے مما کسبتم من قبائح اعمالکم دا هغه سوچ تاسو کسب کړی دي دا هغه قبیح اعمال تاسو نه وان الله ليس بظلام للعبید او یقینا الله نه ده هیڅ ظلم کوونکې په هیڅ یو بنده باندې کدا به آل فرعون حال د دوی پشان د حال د فرعون یا نو ده والذین من قبلهم او هغه کسان چې مخکې د دوی نه کفروا بآیات الله کفر کړو پایتونو د الله باندې فاخذهم الله بذنوبهم پس الله ونیو دوی لرا په ګناهونو د دوی ان الله قوی شدید العقاب یقینا الله قوی دی او سختی کوونکی د عذاب دی کذابی آل فرعون یعنی ایک عادتهم معنی دادا کذب هؤلاء تکذیب کو د خلقو کما کذب اولئک لکسنگا چې تکذیب کړي او دغه خلق نو نازل شو په دې باندې عذاب څنګه چې په دغه خلکو باندې نازل شوی و ابن عباس وی
فرعون ته دا یقین و چې ګوره دا موسی د الله پیغمبر دی خو بیا یې د هغو تکذیب وکړه نو دغه شانې دی خلکو تم دا یقین دی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی په حق باندې بیا یې توله تکذیب وکړه ډېر خلک هم خبر پوهېږي چې دا عالم حق پرست دی خو لیکن خبرې بیا نه مني هلکه هسې په دې باندې ویلو څه فایده ورکوي چې ته وې دی حق پرست دی خبرې ټیک ده نو چې خبرې ټیک ده نو پکار ده چې خبرې ومنې ذالک بأن الله دا ځکه چې یقینا الله لم یکو مغیرا نه دی تغییر راوستونکی نعمتا د نعمت انعمها چې نعمت یې کلی وي علی قومنا په یو قوم باندې حتی یغیروا تر دې چې تغییر راولي ما بانفسهم په هغه دي نو چې مقرر وي د دې په نفسونو باندې وان الله سمیع علیم او یقینا الله اوریدونکې او پوهیدونکې دی ذالک بان الله ذالک معنی ای العذاب دا عذاب بان الله چې یقینا الله ذالک ای ذالک الاخذ دارانی ولا او دا عذاب ورکولا بأن الله چې یقینا الله لم یکو مغیرا نه د تغییر وسون کې د نعمتو انعم علی قوم چې نعمت کلوي په یو قوم باندې انعم علی حتی یغیروا ګور الله یو قوم باندې یو خلق باندې یو نعمت کې نو الله په دا نعمت نه بدلیا سو پوری چې دو پخبل باندې دانه بدل کړي مطلب دا ده سو پوری چې د باندې الله یو نعمت کړي دا د هغه نعمتو شکریا ادا کیا نو الله په دا نعمت نه بدلیا خو کله چې د دې نعمتو نه شکر وکړي نو الله ته هغه نعمت والی او مراد د دینه علماوی د قومنا مکی والا چې ګور الله ورته توام ورکدو لګینا یره والله ختم کړلا الله پکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را ولېګا نو دوی ونه پیجاندو هغه څه چې دی باندې کوم نعمتونه الله کلی و نو دوی ارس بدل کو د الله د پیغمبرو تکذیب موکا ما بیان پوسیم حتی یغیروا تر دې چې تغییر راولي په هغه دین کې کوم چې مقرر و په دی باندې تغییر په سبا نه راولي ای بالعمل السیئ په بدو عمل باندې وان الله سمیع علیم یقینا الله اوریدونکې پوهیدونکې دی کدا بآل فرعون پشان د حال د فرعونانو والذین من قبل ما کسات مخد دوینو کذبوا بآیات ربهم کسان چې مخد دوینو دروغ ویلو پایتونو درب خپل فاهلکناهم پس منگو هلاک آغی بذنوبهم په گناهونو د دوی واغرقنا آل فرعون منگو غرقلل فرعونیان وکل کانو ظالمین او طول ظلم کون کی کداب آل فرعون والذین من قبلهم د دې مطلب دار کذب اهل مکه تکذیب کو دی مکی والاو بمحمد په محمد صلی الله علیه وسلم والقران په قران کما کذب آل فرعون بموسی والتوراۃ لکه څنګه چې تکذیب کړو خاندان د فرعون په موسی او په تورات باندې وکذب من قبلهم بانبیائهم او تکذیب کړو هغه چې مخکې دوی نو په انبیاء باندې فاهلکناهم
نو الله وی مونږ هلاک لو هغه امتونه مخکنی د بعضی په زلزلې باندې او بعضی په هوا باندې نو فکذالک اهلکنا کفار مکه ببدرین الله وی دغه شانې مونږ هلاک کافرانو د مکه په بدر کې او بعض علما ویا فاهلکناهم الذين اهلكوا ببدرین هغه کسانو چې هغوی هلاک کړل شوي وو په بدر کې وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ او کله چې خاصه کړو دوی ته شیطان عملونه د دوی وقال ویلو لا غالب لكم اليوم نشتره ضرر په تاسو باندې نن ورځ من الناس د خلقنا واني جار لكم یقینا زم د تاسو ما فلما ترات الفئتان پسر کلا چې له دلو کلو دواړو ډالو نکسالا کې به وګرځي د پخبل پونوانه وقال ویل انی بریون یقینا زبیزارم منکم ساسونا انی ارا یقینا زوینوا ما لا ترون سچ تاسو نیوینای انی خاف الله یقینا زیریګم د الله نه والله شدید العقاب الله سختی کون کې د عذاب ده اذ یقول المنافقون کله چې وینا کوله منافقان سړو والذین فی قلوبهم مرض او کسانو چې بدلونو دي کې مرض ده غر هؤلاء دینهم دوکه کلی دی خلق لرا دین دوی ومن يتوکل علی الله چا چې ځان وسپارو په الله باندې فإن الله عزیز حکیم یقینا الله زور او حکمت والا ده ولو تراو کچری توینه اوریدونکیا اذ يتوفى الذين كفروا کله چې ساخلیا کسانو لرا چې کافرانی یضربون وجوههم وهي مخند دیواد بارهم شاګان دو وذوقوا عذاب الحريق وسك عذاب د سوزون کې ور لرا ذالک د عذاب بما قدمت ايديكم فسوداس چې مخکواله کړي دی لا سنستاسو وان الله یقینا الله ليس ند بظلام هیڅ ظلم کون کې للعبید او پیسې او بنده باندې کدا بآل فرعون حال د دې پشان حال فرعونانو ده والذین کسان من قبل چې مخکې دوینو کفروا بآیات الله کفر کړو پایتونو د الله باندې فاخذهم الله بذنوبهم الله ونی و دوی لرا په ګناهونو د دوی ان الله قوی شدید العقاب یقینا الله قوی دی او سختی کون کې د عذاب دی ذالک دا زکا بان الله یقینا الله لم یکن مغیرا نه تغییر او سن کې نعمت نعمت انعام چې نعمت کلی علی قوم په قوم باندې حتا یغیروا تر دې چې تغییر ولی فاغ دین کې ما بیان پوسیم هغه چې مقررو د دې په نفسونو باندې وان الله سميع عليم یقینا الله اوریدون کې پوهیدون کې ده کذا بآل فرعون حال د دې پشان د حال د فرعونانو والذین من قبل ما کسان چې مخکې دینه کذبوا بیاات ربهم دروغ ویلو پایتونو در خپل فاهلکناهم هلاکاوی بذنوبهم په گناهونو د دوی واغرقنا آل فرعون من غرق فرعونیان وكل كانوا ظالمين او طولو ظلم كون کې اللهم قونا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله زموږ په حال راهون کلام مصائب تکلیف